دریم نمبر غش هغه په قول کې ده، په وینا کې دوکا، په وینا کې دوکا، دروغو قسمونه، دروغې خبرې، د دروغو ګواهان. دا تاسو ګورئ او باقاعده افسوس په دې دی چې دلته کې په دغه جمهوري قوانینو کې د دروغو ویلو ټریلنګ ورکول کېږي، د دروغو ویلو ټریلنګ او تربیت ورکول کېږي چې اعلی سطح سره کړتو او دروغجن د نه جوړي وکیلانو څه شي وایي ما لا او قسم وکړه لا د لا سند او سرټیفیکیټ مې حاصل کړ د فلاني ملک نه مې څه کړې ده ایډوکیټ سیف که نه، یعنې د لا څه مطلب د زماني عظیم ترین دروغجن انسان په خبره پوهېږي د کائنات عظیم ترین دروغجن او د الله دین سره خیانتګر، د الله رب العزت د کلام مخالف ججان او دغه الله والا خلک. نو دا غش دی که نه، تا به شل مړي کړي او دا بل به مظلومي، خو چې تا وله دومره ګټه ورکړه د پیسو نو تا به مظلوم ثابت کی او مظلوم به څه ثابت کی؟ ظالم ثابت کی. دا کړتن، دا دروغجن د خدای لعنت په ټول ملک راورېږي د دې د وجه نه، په ټول ملک. او دا مونږ داسې عزت ګڼو، داسې تور اسري کړي واسکټ یې چولي که نه، په خبره پوهېږي غټې غټې او چې د انګریز بچې پکې ښکاري، ټی به هم کړي، پنسي به هم په هغه دغه نه وتي چې ډېر عزتمند سړی ما د کائنات عظیم لعنت په دې انسان راوړي، عظیم. خو موږ ته پکې عزت ښکاري، ولې زمونږه د روحانیت سترګې ختمې شوي دي، د مادیت او د دنیا سترګې مې غړېدلې دي. الله دې موږ د دې نه محفوظ وساتي.